دا د افغانستان مرکز کابل کې د وزارت داخلي کې یو تالار ده. دا ناس ټول الحمدلله مجاهدین دي، د هر ولایت مجاهدین دلته شتون لري. او دغه ملګری چې موږ سره ناست دی عبدالله مزاري د افغانستان د ملي کرکټ بورډ یو هغه د څه ورته وایي یو کارکون ده، یو غړی ده. الحمدلله د مجاهد ملګری ده. هغه ملګری وایي چې زه د کابل د لوګر ولایت د بابوس د چا د ملګرو د نعمت اکا چې شهید شوی د تېر وخت کې یو لوګر مشهور مجاهدینو نو الله دې رحم ورباندې وکړي، د هغوی ملګری پاتې شوی ده. نو ټولو دنیاوالو او هغه څوک چې د اولمپیک ملي کمیټې غړي وي هغو ټولو نه موږ غوښتنه کوو هغوی به کیدای شي شک لري چې افغانستان اسلامي امارت دې ته به آیا موږ ته به د ملي ته به لوبغاړو ته به اجازه ورکړي که به یې ورنکړي، لکه څنګه چې افغانستان یا د افغانستان ملت ډاکټرانو انجینرانو ته ضرورت لري، دغسې لوبغاړو ته هم چونکې دغه دنیا کې دغه یو معاصر هغه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د غېږې په اړه باندې د لامبو په اړه باندې امام سیوطي دواړو باندې کتابونه جوړ کړي. الباحه فی فضل الصباح، د لامبو بازي رسول الله لامبو خوړلې که نه کتاب یې جوړ کړی. المصارعه الی المصارعه سیوطي بل کتاب جوړ کړی رحمه الله چې رسول الله سلام غېږ نیولې کې نه ده نیولې، صحابه و غېږې نیولي، رسول الله خو خپله نه ده نیولې، دا صحیح ثابته نه ده. اما د صحابه و چې د رسول الله په منځ کې غېږې نیول شوي بلکل انشاءالله لکه څنګه چې افغانستان نور هغه ته ضرورت لري داسې ملي لوبغاړو ته ضرورت لري. کوم چې ملي لوبغاړي دي انشاءالله چې صرف دغه نظام کې یو مهم رول چې لري هغه امنیت ته. د امنیت خو انشاءالله برقرار ده، خو چې یو څه نوره مستحکم سي ملي د کرکټ د فوټبال د نورو ورزشونو ټولو کارکوونکو ته به انشاءالله امارات خاصه توجه کوي. هغه به ځان ته یو ریاست یو مدیریت خامخا انشاءالله ورته لري. یو لغونه دغه ورور ده چې الحمدلله مجاهد ده، یو ملي لوبډلې یو غړی ده. نو که ته هم یو څو نن خبرې لري تاسیس هم په هغه کې شوی کرکټ بورډ د امارت ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو علماو په اجازه باندې زه عبدالله مزاري د اسلامي امارت په وخت کال 1999 کې د انګریزي ټیم راغلی و ملي ټیم اسلام آباد ته، نو زه هلته وړکی یم. کرکټ ټیم چې شروع شوی الحمدلله د اسلامي امارت په وخت کې شروع شوی، دا که د کرزي اداره وه که د اشرف غني اداره وه، هغې هسې په ځان پورې دا تړلی و. الحمدلله کرکټ شروع شوی هم د اسلامي امارت په وخت کې ده، او اوس به څرنګه همایي صاحب وویله دغسې به ورته نور هم توجه کېږي انشاءالله. کوم څه په دې کې غلاګانې کېدلې نور د خلکو سره زیاته. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon.